ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی یاره، تصویر دې ستا په شان خو نه دی. ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی یاره، تصویر دې ستا په شان خو نه دی. او زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو، زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو. سترګې مې وګوره باران خو نه دی، زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو. سترګې مې وګوره باران خو نه دی. او وی به زما خو پر اختیار نه لرم، وی به زما خو پر اختیار نه لرم. دا زما ځان څه زما ځان خو نه دی، وی به زما خو پر اختیار نه لرم. ډېره مننه. دا زما ځان څه زما ځان خو نه دی. او په جهنم کې هم تیریږي ژوندون، په جهنم کې هم تیریږي ژوندون. د چا په یاد کې دومره ګران خو نه دی. په جهنم کې هم تیریږي ژوندون، د چا په یاد کې دومره ګران خو نه دی. او جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زه د امریت هم خلاف یم. جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زما د فکر ترجمان خو نه دی. جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، یعنی یو بالکل جاهل او یو پی ایچ ډي سړی او یو اعلی تعلیم یافته او پوه سړی چې دی د هغوی دواړو د ووټ یو عمره زور دی. یعنی اسلام کې چې ده، په اسلام کې مشري چې ده په علم ده. جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، خو زموږ په وطن کې زه خبره کوم، جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زما د فکر ترجمان خو نه دی. او چې ګناه پیژنم بیا هم کومه، چې ګناه پیژنم بیا هم کومه. دا زه په خپله یم، شیطان خو نه دی. چې ګناه پیژنم بیا هم کومه. دا زه په خپله یم، شیطان خو نه دی. او د غلیمانو هسې خپې رپېږي، غلیم دشمن ته وایي که نه، د غلیمانو هسې خپې رپېږي. یو اباسین دی، څه کاروان خو نه دی. زه د دیر یم او دیر زما تصویر دی، ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی. ډېر شډل دی، ډېر ساده دی، ډېر سوچه دی. ډېر شډل دی، ډېر ساده دی، ډېر سوچه دی. د قدرت په ښکلاګانو ډېر ښایسته دی. د شنو شنو او تورو غرونو یو زنځیر دی. ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی. سکندر په شمشي خان کې ګډ په ویر دی. ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی. د دې سره واقعیت تاسو ته بیانوم. دا ده چې سکندر اعظم ټوله دنیا فتح کوله، را روانو چې کله دیر ته راورسېدو، شمشي خان نوم یو کلی دی، نو په هغې کې یوې جینۍ چې د هغې نوم روښانه یا رخسانه و، ځکه چې رکسونا، دا رکسونا صابون چې دی د هغې په نامه باندې راوتی دی. نو وی چې هغه جینۍ چې د هغې سکندر اعظم په خپه باندې په غشي وویشتو، او سکندر اعظم ته خو خپلو مشرانو وی او خپلو جرنیلانو ورته وی چې ته دیوتا یې. نو چې کله دی په خپه ولګېدو، نو بیا خپې دړک په جړل به، او په جړا کې به وی چې تاسو خو ما ته وی چې ته دیوتا یې. زه خو دیوتا نه یم، زه خو انسان یم. دا خپه مې ډېر دړ کوي. نو د دیوتاییت نه انسانیت ته راکوز شوی ولته. میلمه دوست دي، وطن دوست دي، غیرتیان دي، تاریخونه یې مړانې ته حیران دي. سکندر په شمشي خان کې ګډ په ویر دی، ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی. واړه خلک مجسم یو سړیتوب دی، ماشومتوب دی، پیغلتوب که زلمیتوب دی. دا ایمان دی که پښتو ده که ضمیر دی، ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی. او اباسین د خپلو خلکو نه قربان دی، اباسین د خپلو خلکو نه قربان دی. اباسین ته دغه ځمکه هم اسمان دی.
اباسین د خپلو خلکو نه قربان دی اباسین ته دغه ځمکه وبسبان دی که هر چا ته خپل وطن لکه کشمیر دی ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی زه د دیر یم او دیر زما تصویر دی ما ته ګوره بس همداسې زما دیر دی دا یو نظم دی ستاسو د ټولو پښتنو په خدمت کې وړاندې کومه د دې نظم نوم دی چغه چغه د پښتنو یو دستور دی چې کله څه ضرورت پیښ شي لکه چېرته قومي کار وي د هغې دپاره اواز کېږي هغه اواز ته چغه ویلی کېږي لکه قومي کار ته خلک راپارول ټول ستاسو توجه به غواړم پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو ده چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده موږ ټول په دې پوهېږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچی تباه شول مهرباني پښتانه د ټولو نه زړو قومونو زړو دوو قومونو کې پښتانه دي اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو پردی ژبې د زده کي پردی ژبې د زده کي خو دا خپله ترې هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیرو کې زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي موږ د هغې ژبې وایو یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ میډیا تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي اوس بې د لارې تلنه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې کړو راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه په نره منکر له خپلې مورئ دا څنګه پښتانه یې منکر له خپلې مورئ د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه په نره منکر له خپلې مورئ دا څنګه پښتانه یې په شته مټو بې زوری دا څنګه پښتانه یې دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یئ یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یئ